ها بسم الله الرحمن الرحیم رازو لیسن 3 اف ايکسيل 2013 ها دریم نمبر د سم تاسو سره او فایل مینو دا خادم تاسو کوم دی مطلب سلور کمانډونو مطلب کوو نیو کمانډ اوپن کمانډ سیو او سیوس کمانډ دا موږ تاسو ورډ کې لوستلې دی خو یو تکرار پې کوو نیو کمانډ از یوزډ ټو اوپن نیو ورک بوک دا نیو کمانډ په تر څه کوم یو نوې ورک بوک اوپن کوم اوپن کمانډ از یوزډ ټو اوپن سیوډ ورک بوک already made it save شي فایل تاسو کولای شئ د اندې ورک بوک د اوپن کمانډ په تر څه کولای شئ اوپن کولای شئ ها save command is used to save a file or workbook with one name one format in one location په save کې صرف یو کار یو ځل کیږي بس یو فایل په یو فارمټ په یو لوکیشن او یو ځای کې څه کې سب کې بس save as command is used to save a workbook with many names many format in many location بیا save as کوم د څنګه د save خلاف دی تاسو اوس باندې څه کو پریکټیکل کار وکړو کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې کنټرول پلس ان دا مله کسه کې انتخاب کې یو رینج سمې کو یو رینج می انتخاب کې دغه پر ایگزامپل یو نمبر ټاپ کوم 1 2 3 کنټرول شیفټ انټر سکوما فیلینګ کوما ډکول کوما سره اوس څه کومه لکه چې فایل سمې پکار د لکه نیو می پکار کلیک کړئ باندې نو اوس ګوره ماته سوې چې تاسو پکار دی بلینک ورک بوک ته غواړئ او تم بالکل زما بلینک ورک بوک پکار کلیک کور باندې سمې چل شلکا بوک ټو راغی ما تاسو لکه نیو چې ډیفالت سره دی بوک راځي بوک 1 2 3 4 دا څور پسې څه کیږي مخ کې روان دی دا د دې ډیفالت نیم د سره لکه نو لکه په ډاکومنټ کې ما سره چې و ډاکومنټ 1 2 3 4 په پاور پوینټ کې سره دی پریزنټیشن 1 2 3 ډیټابیس کې سره دی لکه ډیټابیس 1 2 3 دا سره پسې مخ کې راو دا یو سیکوینس دی لکه نو چې دا یو سلسله ده ښه ته وایي داسې نیو لکه ورته څه وکړه لکه زما دا قسم پکار دی ګورې نیو ته لاړ شه دلته زه مطلب غواړم ټمپلیټ استفاده کوم ټمپلیټ لکه څه لیکي آلریډي میډ فایل ته لیکي څه لیکيږي آلریډي میډ فایل ته لیکي ټمپلیټ لکه موبایل کوم شته کال می لیټر میټینګ هاز بین کینسلډ سره آی ایم بیزی دا مختلف قسم شي ټمپلیټونه پکې دي زما لکه څه پکار دی بیلینګ سټیټمنټ مې پکاره کلیک کړی باندې دا ګوري مخ کله مخ جوړ شوی دی ښا تیار څنګه د لکه آماده شوی څه وکړه صرف پکې انټریو وکړه دا موږ تاسو په خپلم جوړو چې څنګه جوړیږي تاسو سره زه اوس غواړم چې مطلب یو بل ټمپلیټ استفاده کوم څه وکړم نیو باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی بلډ پریشر ټریسر اوس مطلب تر پر یو ډاکټر وایي څه وکړه ماته په اکسل کې داسې یو شی جوړ کړه چې هغه بلډ پریشر ډسپلی کې ماته د وینې فشار ښکته او پورته سره نو په دې کلیک کې تیار جوړ شوی دی صرف څه کا دلته پکې نشته که مثلا نیم چې د مریض نوم چې د پیشنټ نیم احمد پر ایگزامپل دا ګوره دا شنه تاسو وروسته وایو ښه پر ایگزامپل مارنینګ چې کوم دی مطلب یو سل 9 شو بیا مطلب داسې پکې راغی هډ ریټ د زړه ضربان چې کوم دی سره دا اډوانس لیول خبرې دی بیا وروسته راځي تاسو ور باندې خره سټیپ بای سټیپ کار کوو چې په خپل څنګه زه جوړ کما څنګه ورسره ګراف جوړ کم چلته مثلا د بلډ پریشر جیک شول د ګراف جیک شي ورسره څنګه جوړیږي دا خاله وروسته لخر تاسو لولو یو پارت د په نام د ډیټا انالیزس تحلیل اکسل کې یو کار کوي چې څه کولای شي تحلیل او تجزیه کولای شي ښه زه لکه غواړم یو بل څه فرق کوم ګوره په دې کلیک وکړه څه مې پکار دی لکه اوس ګوره ته مې چې را ایکسپینس ریپورټ مې پکار دی د مصارف ریپورټ کلیک کړی باندې ګوره تیار مخ کله مخ جوړ شوی دی مال لپاره ټمپلیټ دی ښه بیا راځه لکه فایل ته نیو باندې کلیک کوم څه مې پکار دی لکه لون اترایزیشن دی موږ تاسو سره مختلف قسمه شیان دي ښه منتلي ایکسپینس دا سره پسې مخ راځه خو د دې منځ کې موږ تاسو سره څه انتخاب ورته بلینک ورکبوک موږ تاسو انتخاب نور سره کار نه لري کلیک کړئ باندې اوس خبر دا شو چې مطلب ټمپلیټ امکان لري نیټ نم ته ډاونلوډ کړئ نو دوه قسمه ټمپلیټونه لګا څو قسمه یو آفلاین موډ والا دی یو د انلاین موډ والا دی آفلاین هغه ته ویل کېږي چې نیټ نه بغیر ما سره زوس ګوره دا اوس ما سره نیټ ما سره شته دی نه کنه زه کنیکټ نه یم دا آفلاین موډ والا دی خو انلاین کته ورته څه وکړه لکه کلیک کړئ تاسو څه وایي لکه سرچ فار انلاین ټمپلیټ دا به سره فاليږي ښه چې تاسو نت فایل کړه دا اکسل تاسو اوپن کړئ مختلف قسم ټمپلیټونه سره راځي بیا وسه کې کریټ کوي به لکه ډاونلوډ سره راځي کریټ خپل فایل سایز لري سره خاطر په لکه شارټکټ شي دا کنټرول جمع ان چې دا مستقیم منځ کې در سره نه وای د سره راځي مطلب ګوره کنټرول ان پریس کوئ چې مستقیم منځ سره څه بدلیږي در سره سره یعنی مطلب نو ورک بوک در سره راځي خاطر کله که څه خلم بلینک ورک بوک خلم خلاص اور پس چیرته لکه سیو کمانډ راځم ما تاسو ویل کنه سیو کې یو کار صرف یو ځل کیږي بس یو ورک بوک لکه ته په یو نوم سي کې په یو موقعیت کې په یو لوکیشن کې بس او ورکل شوی په سوډم لیمنځه نزي څه قسم ګور ورته دلته پر ایگزامپل لاړم ورپس دا ځای مې لکه څه انتخاب کړ دې ته مې لکه چې سیو دا څه مې نوم ورته ورکړ سیو کنټرول انټر پریس کوم ورپسې څنګه شو لکه فیل شو ډک شو ما سره اوس که زه مطلب د دې باندې کلیک وکړم ګوره ډیلکس باکس ماته راځي ته وایي چې لکه کته ته مطلب ډو ناټ سیو کې نو پروګرام به مې سره بند شي او ستا کار به څنګه شي ډسټروي شي
اب سخت نشي در سره نو ته دا مطلب سیو کول غواړي بلې سیو کوم لکه فایل ته راځم ورپسې سیو باندې کلیک کوم اوس ما ته څه ویل لکه دا ګوري سیوس شکل لګای څه خبر نشه بګي ښا کوم ځای لکه غواړي او تم چر ډیسکټاپ مخ باندې غواړم یا ته چې براوز بل ځای کې غواړم کلیک کړي باندې لوکیشن ورته مشخص کا خاصو تم څه وکړه ډیسکټاپ مخ باندې سیو کا ډیفالت به مثلا کوم نوم راځي دا نوم راځي را سره بوک 1 دا متصویل چې رولز دی لکانو مخکې زی کزور دا سیمبول نه ورکمه وته هم چېرې په دې سیمبول نه ته سیو کا سیو کیږي نه کنه و مې چې لکه دا دي قوانین خلاف کار دی کزه په دې سیو کما دا وزن پیژنم د چی د ما صبر کې دا شلی کړو کنفیوز کړي مې وته چې پر ایگزامپل سیلز پروشاته بار کې لکه سیو شو کنه نو می سو واخستو سیلز نو واخستو سیدا مشخص نوم سکه ورته ورکو دا سم نشي کېدل اوس ګوري ورته پر ایگزامپل لکه د مال نوم لیکل شي دی سیلز نوم ورته ورکړی دی بل ورک بوک اخره ام دي تم دا نوم ورکوم چې سیل بیا څنګه شو یو خو مخ کله مخ کېشته کنه ته بل مغواړي چې ورته ورکې دا خو ډوپلیکیټ راغی بیا نه راځي ښه راځم بیا دلته اوس که زه پر ایگزامپل راشم ورپسې هم دا سیلز فایل اوپن کړم را اوپن مې کړه کنه او څه وکړم لکه دوباره بیا سیو کوم نو نه کېږي وروره ځکه یو ځل یو کار تر سره شوی دی بس سره بیا نه کېږي را سره یو ځل مې یو فایل سیو کړی دی یو ورک بک مې سیو کړی په یو ځای کې په یو نوم سره بیا دوباره نه کېږي وروره صحیح ده ښه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې کنټرول پلس ان دلته پر ایگزامپل راځم ورپسې کوم دی کې سیو کوم چېرې سیو کمانډ دی فرض کا کنټرول انټر پریس کوم ورپسې راځم چېرته کنټرول پلس اس دې لپاره چې دا شارټ کټ ده سیو کولو لپاره کوم ځای کې غواړم ډیسکټاپ کې غواړم خو مخکې د ډیسکټاپ نه زه څه کوم دې ته پاسورډ ورکوم څه ورکوم پاسورډ سمه چل به کوم مخکې د سیو نه براشم ورپسې لکه ټولز ته بلاړ شم په دې به کلیک کوم د دې سره کړی دي جنرال آپشن یا سکیورټي آپشن راځي یا جنرال آپشن راځي نو پرابلم سره په دې کلیک وکړه لکه نو ګوره ماته څه وایي پاسورډ ټو اوپن پاسورډ ټو موډیفای ګوره دوه قسمه پاسورډ بیا مخکې راغلل دا مې تاسو لکه نه وډ کې ویلو چې دوه قسمه پاسورډ لرو یو پاسورډ اوپن بل پاسورډ ټو موډیفای ها پاسورډ اوپن لکه سره پرېس پر کوم ریډ آن حالت لپاره ای مې ورته ټایپ کړ پاسورډ موډیفای لکه څه کوم ورته بی ټایپ کوم کلام چې تاسو وکړل چې دوه پاسورډونه ورته ورکړي دا شرط دی چې دواړه به څنګه وي مختلف وي وروره پاسورډ اوپن په یو شکل باندې پاسورډ موډیفای بل شکل باندې دوباره بیا وایي چې لکه پاسورډ اوپن څخه ری انټر څه لپاره کنفرمیشن لپاره کنه ای او بیا څه وایي چې ری انټر پاسورډ موډیفای بی ښه پاسورډونه مسله خلاص شوله رسم چیرته چیرې ډیسکټاپ مخ باندې څه کراته سیو کا څه په نوم لکه نوم ورته کوم شي پاسورډ ښه اوس ما ته پته نه لګي چې یاره دا څنګه څه قسم حالت راغی دا څه کاږه کلوز کړه لکه څه نوم دی پاسورډ اوپن کړي ځنه اوس ګوره ما ته څه وایي چې پاسورډ ټایپ کا ورته څه وایي لکه پاسورډ ډاټ اکسیریز از پروټیکټډ اوس ورته وایم چېرې دو پاسورډ لکه لري تا باندې زما باور نشته اول پاسورډ ورکوم بل نه ورکوم اول کوم پاسورډ ایو ګوره دویم پاسورډ شته را سره نشته که نه ورته وایم څه وکړه ریډان ورته اوپن کا څه وایي ریډان اوپن کا اوس دا چار سمه کوشش وکړي تغییر پکې نشي راوړی دا چې کوم حالت دی ما سره ریډان حالت دی خو داسې لکه تاسو ما ورته ورکوئ ښه ورته ډو ناټ سیو کا زه غواړم چې فل کنټرول ولري څه ولري فل کنټرول ولري څه وکړه لکه دغه دا انتخاب کا ورته پاسورډ اوپن ا پاسورډ موډیفای بی اوس ګوره ته فل کنټرول لري لکه ته اوس کولی شي په دې فایل کې هر قسم تغیرات راوړي څه خبره پکې نشته اوس د سیو کمانډ دا یو ویک پوینټ دی دا زه په نقطه ده چې ته نشي کولی ورکړل شوی پاسورډ څه کې له منځه یوسي علت څه دی چې سیو کې یو کار یو ځل وشو بس دوباره ته بیا نور دا کارونه نشي کولی ښه راځو لکه سیوس ته راځو ومویل چې سیوس څنګه دی دې خلاف دی لکه انورس حالت لري ښه خلاف یې ده لکه زما لکه څه پکار دی ته چې څه وکړه لکه زه غواړم یو فایل د ډېر نومونه ورکړم ښه دا مې لکه څه انتخاب کو اوس څه کوم لکه دا پر ایگزامپل ما دا قسم ټایپ کړم پکې اسد کنټرول انټر کوم څه ده ښه راځم چې لکه سیوس ته راځم کوم ځای کې لکه سیو کوي ډیسکټاپ مخ باندې سیو کوم څه نوم ورته ورکوي یو سیو یو ځل سیو شو راسره بیا ورپسې لکه راس چېرته بل چېرته لکه غواړم ته چېرې بل ځای کې غواړم لکه چېرته ډاکومنټ کې لکه غواړم سیو کوه دوه زه ورپسې مخکې ځه هر څه نومونه ته چې ورکوي ورته ورکوه مخکې ځه ورپسې دې لپاره چې تا مطلب څنګه چې ډېرې کاپیګانې څه کې دي جوړې کړي او یو ښه کار پکې دا دی یو ښه کار پکې دا دی چې ته کولی شې پاسورډ هم چې تا ورکړې منځ څه که یوسه څه قسم ګوره دلته لکه زه رام ورپسې ما ورته وایي چېرې څه وکړه لکه سیوس ته لاړ شه څه مې لکه پکار دي څه کوم زه پاسورډ ورته ورکوم ښه اوس ګوره دا مې لکه څه کې فرق کړ پاسورډ اوپن اکثریت خلک مطلب پاسورډ اوپن ورته ورکوي ښه ورته چې دواړه ورته ورکړه یو دوه بیا لکه څه کومه یو دوه اوکې که کوم ځای کې لکه غواړم ډیسکټاپ مخ باندې دوه چې دا سیم یې که که نه اوس لکه غواړم چې دې نه زه نور تنګ شم چې د پاسورډ څخه همیشه څوک وله ټایپ کړي دا ختم کړې نو څنګه به ختموم ګوره یو
او 2 راځه ورپسې چېرته لکه فایل ته لاړ شه سیوز باندې کلیک وکړه کوم ځای نه پاسورډ ورته ورکړی لکه ډیسکټاپ مخ باندې دی که نه نو مې چیرې ما سره فایل 2 د انتخاب کا دلته لاړ شه ورپسې جنرال آپشن دا څه کا دواړه پاک کا هماغه پروسس دی صرف څه کا پاک کا او دا څه کا اوکې کا سیو کا سیو کې دا کار نه کېدله لکه ښه راځو ورپسې اوپن کمانډ ته ومویل چې مطلب اوپن کمانډ څه کار کوي مخکې له مخکې سیو شوي ورکبوکونه هغه پرې اوپن کولی شي څه قسم ګورې ورته ورته هم څه وکړه لکه ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی لکه کلیک کړې باندې ښه کوم ځای کې لکه دلته دی زه اوس ماته څه لکه کوم فایل نه ستا پکار دی ايکسيل فایل نه مې پکار دی دلته مو څه کولی دا استفاده کولی تم څه مې لکه پکار دی سټریک ډاټ سټریک څه مطلب شو آل فایلز انټر کړه لکه څنګه چل شو دلته فایلونه زیات شول که نه دا څه کار کوي لکه نه دا ته ویل کېږي ایکسټینشن یا وایل کارډ سټریک ډاټ سټریک شیفټ آته ډاټ شیفټ آته سټریک ډاټ سټریک څه کار کوي آل فایلز ها زما هغه لکه پکار ډاټ دی خلک پکار د ایکسل فایلونه مې پکار سبو کومه سټریک ډاټ ایکس ال اس ایکس بیس فرق کومه سره راغلل ما سره صرف ایکسل فایلونه راغلل دې لکه نه ویل کی ایکسټینشن ورته ویل کی ها هر پروګرام چې کوم د سره ځان ته مشخص ایکسټینشن لري الکه زما د ورډ فایلونه پکار سبو کومه ډیو سی ایکس ورته ورکومه سره راغلل صرف د ورډ فایلونه ما سره راغلل خلک سمې پکار دي بل ته خبر تم چیرې نوٹ فټ فایلونه سټریک ډاټ ټیکسټ اوس ما سره نوٹ فټ فایل نشته نشته دي خو پهله زه تم چیرې ما ته ټول فایل نه ښکاره کا راغله ما سره کوم فایل لکه تم چیرې یو فایل دی ون نومې ده لکه ما ته څه کا اوپن کا مستقیما څه کومه لکه اوپن کومه راغی ما سره که نه فایل څنګه شو ما سره دلته را اوپن کړی شو کلیک کړه دې باندې ښه راځو بیا ورپسې فایل اوپن باندې کلیک کوم لکه کوم ځای کې دی کمپیوټر کې دی ډیسکټاپ مخ باندې دی کوم فایل دی لکه ون فایل دی څه وکړه مستقیما اوپن کې کلیک کړه ورباندې څنګه چل شو مستقیما اوپن کړلی شو ښه کنټرول ډبلیو دا قسمه لکه زما په کار نه شو ته څه وکړه لکه ما ته فایل اوپن کا خدا تر اوس غواړم څه وکړم سب کمانډونه استفاده کړم څه استفاده کړم سب کمانډ چېرته دی لکه ورته هم ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی لکه څه نوم یې دی لکه دا فایل دی چې باندې مې کلیک وکړم دلته ګوره اوس ما سره چې راغلل ته سب کمانډونه راغلل اوپن خو مین کمانډ وکنه دا اوس سب کمانډونه دي خاصه وکړه لکه ما ته د فایل څه قسم اوپن کا ریډ آنلی موډ کې را اوپن کا کلیک کړی باندې اوس ګوري پاس بغټ په نوشته کې چې ریډ آنلی موډ کوم موډ دی صرف کتلو والا دی لیدلو والا دی خلک زما دا قسم پکار دی دا ګوري یو ډیر مهم کمانډ دی ښه فار ایگزامپل تم چې ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل د نومې چې ما سره یو دی دا څه وکړه لکه اوپن از ا کاپي دا ګوري ډیر مهم شی دی څه قسم کار کوي اوپن از ا کاپي څه کار کوي زه وایم داسې چلو که دا فایل نمبر 1 اوپن کا خو د دې اوریجنل فایل مو اوپن یو کاپي اوپن کا چې کوم تغیرات مې راوستل په کاپي کې راشي اوریجنل فایل څنګه شي تغیرات نه محفوظ پاتې شي په دې کلیک وکړه لکه ګوره په تم چې اوپن از کاپي پاس په غټ قوس کې نوشته کې چې کاپي 1 اف 1 څه مطلب شو اورنۍ کاپي دې کې زه اوس کوم تغیرات راوړم فرض کړه داسې مې څه بورډ مې داسې تغیرات مې پکې راوستل ښه دا څه کوم لکه او تم سیو کړه دا فایل اوس ګوره ته څه دا مشاهده کا دواړه څه مقایسه کا دا چیرې ما سره 1 دی که نه او دا سره ما سره کاپي راغلی ده ځکه د اورجنل فایل اوپن کوم ګورم چې دې کا تغیر راغلی که نه راغلی ګوره راغلی پکې نه خو زه مې څه وکړه لکه دا کې اوس وګوره چې دې کې په تغیر راغلی وي که نه دا ګورې څومره مهم شی دی اوریجنل فایل څنګه شو د تغیرات نه محفوظ پاتې شو خو کاپي کې څنګه شول تغیرات راغلل ښه بیا راځم دلته فایل ته او اوپن کمانډ باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی ورته چې ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی فار ایگزامپل کوم یو فایل دی 2 یا فار ایگزامپل چې 1 دا مې څه کړه لکه اوپن کړه کوم موډ کې لکه ورته چې اوپن ان براوزر ګوري کلم چې تاسو وکتل دا اوس ډیم دی غیر فعال دی دا ویری غیر فعال دی لکه دا ریکوایرمنټ یې پوره نه دي څه قسم کار وکړم اول به دلته یو کار وکړم ګوره دلته بل کزلا شمول پسې کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان یو فایل بل کس کوم نوښت کوم فار ایگزامپل نمبر کوم چې ویب کنټرول شیفټ انټر دلته څه کوم سیو کوم خو کوم موډ کله کا یو موډ انتخاب ورته تم چې دا څه کا ویب موډ کوم ته انتخاب کا ګوره ډیسکټاپ مخ باندې سیو کړه کوم موډ کې وسی ویب پیج لکه کوم څه حالت کې ویب پیج هله کلیک کړئ باندې سن مرته ورکه لکه تم چې ویب ها یس کله کا سره ګور دا مې لکه څه سیو کو چا په نوم سره ویب په نوم لکه دا څه سیو کو ګوره فزیکلی چینجز پکې راځي کنه ګوره دې کې د دنیا نقشه راغله اوس لکه څه کوم دا فایل اوپن کوم چیرته براوزر کې دې لکه څه لیکي براوزر دی دوی ښه انټرنیټ ایکسپلورر ها راځم څه کوم لکه ايکسيل اول اوپن کوم ها دې کې څه کوم لکه تم چیرې فایل اوپن کا لکه یو فایل د کوم ځای کې دا کمپیوټر کې دی ډیسکټاپ مخ باندې سن مې لکه فار ایگزامپل ویب دی په کوم حالت کې لکه اوپن کا اوپن ان براوزر کلیک کړئ موږ ګوره دا اوس ما ته وایي چې ته دا فایل چې اوپن کوي می بي هارمفول خطرناک وي شاید دې فایل په منځ کې وایرس وي
وته هم څه وکړه نو پرابلم یار کنټینیو کا اوس ګورې بیا وایي چې یار خطرناک به وي دا لکه اوس کوم مستقیما څنګه شو ما سره را اوپن کړلی شو که نه کوم ځای کې اوپن شو لکه په براوزر کې اوپن شو دا اوس ګوره لکه نو خپل کوډینګ لري څه لري لکه نو کوډینګ ایچ ټي ایم ایل څنګه لکه دا یو کوډ دی ښه هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دا لکه څنګه دلته راغلی دا ویب پیج که لکه تاسو سره لوستل کېږي ښه دا تقریبا میبي 1.5 لاینه کوډ ولري څومره 150 لاینه کوډ ښه بیا راځم لکه فایل ته او اوپن څه مې لکه پکار دی ډیسکټاپ مخ باندې مطلب چې ما سره یو فایل دی نوم یې چې لکه 2 دا مره څه لکه اوپن اینډ پروټیکټ ویو کلیک کړه باندې څه غواړم لکه دا پروټیکټډ حالت کې غواړم لکه څه وایي پاسورډ ټایپ کړه ورته ا فار ایگزامپل ښه اوس ګورې ما سره څنګه شو پاس سره راغله لکه دیس فایل واز اوپن پروټیکټیو ویو ګورې زه مطلب دې کې تغیرات راوړم تغیرات پکې راځي نه پروټیکټډ حالت دی لکه خو دا کولی شي چې انیبل کنټین کلیک کړی باندې اوس ګوره ته کولی شي هر قسم تغییر پکې راوړې ښه بیا لکه چې ما سره دغه مطلب ویک سکیورټي ده ښه بیا پکې څه کولی شي تغییر پکې راوړی شي ښه بیا راځو ورپسې فایل ته اوپن باندې کلیک کوم لکه څه وکړه ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل فار ایگزامپل چېرته لکه نوم یې چې ما سره 2 دا څه لکه ماته کوم شکل غواړم اوپن ان ریفایر لکه دا ګوري بعض اوقات تاسو یو فایل اوپن کوئ هغه څه مشکل لري ریفایر مین جوړولو والا کلیک کړئ باندې ګوره اوس ماته وایي چېرې کوم مشکل پکې شته چې ریفایر کړه کلیک کړئ باندې اوس ما فایل څنګه شو لکه دا به ماته مطلب جوړوي به راته ښه پاسورډ مې لکه چې غلط ورته ټایپ کړ ښه یو بل فایل به اوپن کړم ښه کنټرول پلس او یو فایل دی لکه چېرته دی ډیسکټاپ مخ باندې دی نوم یې چې لکه وته چې یو دا ماته څه لکه اوپن ان ریفایر کلیک کړئ باندې جوړ هم کراته او اوپن هم کراته اوس څه وایي لکه ايکسيل کمپلیټ د فایل ویلیډیشن ریفایر سم پارټ اف دیس ورک می بي ریفایرډ اور ډسکارډ بعض اوقات تاسو یو فایل اوپن کوئ هغې کې څه مشکل وي لکه نه ګورئ یو خبره یاد کړئ ساتئ 100% فایل نه جوړوي ښه می بي 10% درته جوړ کړي که وایرس ور باندې حمله کړې وي یا کوم بل وي یا انسپورټډ فونټ ولري بیا نه جوړېږي ښه خو یو آپشن دی په اصطلاح می بي خپل کوشش وکړي درته فایل څه کړي جوړ کړي ښه صحیح ده ښه او اخر لکه ما سره چې وایي چېرې شو پریویس ورژن ښه ډیسکټاپ باندې کلیک کوم لکه څه پکار دی شو پریویس ورژن کلیک کړئ اوس ګوره ما سره کوم دی د پخوانی ایکسلونو کوم فایل نشته دی پریویس ورژن څه مطلب شو زوړ ایکسل د 2000 ایکسل 2003 ایکسل ما څه فایلونه ډسپلی کړ ما سره کوم دی سپیلن نشته دي ښه زور پس لکه چېرته وایل کارډ سره ځم چېرته وایل کارډ چې استفاده کوو ته هم چې یو فایل دی لکه نور پې نه پوهېږم یو ځل انټر کړه ګورې دلته فار ایگزامپل ما څه وکړه لکه دا مې څه کوته چې اوپن وکړه لکه ماته کوم ځای نه ډیسکټاپ مخ باندې ته هم چېرې یو فایل دی فار ایگزامپل ویب وکړه نه ډبلیو سټیرک راغی ما سره که نه په څه شي باندې سټارټ دی ډبلیو باندې ما ورته وویل لکه چې ډبلیو سټیرک څه مطلب شو ډبلیو ستوری یعنې په ډبلیو باندې چې کوم سټارټ وي او اوس د دې خلاف لګوي وته هم چې په بي باندې ختم دی څه به وکړم سټیرک به مخکې راوړم ښه داسې به نوشته کړم چې سټیرک بي بیا ما سره پاس شته یا په دې فایل کې شاید دا فایل وجود ولري ښه ما تاسو لکه ویل چې بعض اوقات دغه وایل کارډز بعض اپلیکیشنونه نه سپورټوي ښه آل د ټایم 100% ریزلټ نه ورکوي څه ده داسې لکه تاسو غواړئ ته چېرې فار ایگزامپل زما دا قسم پکار دی انتخاب کړه چې 1 2 3 دا قسم دی درې غوله مطلب فایل ماته اوپن کړه خو بعض اوقات دا مطلب کار نه کوي دسره سیده اصلا دا چېرته استفاده کوو فایند کې ذات استفاده کوو چېرته په فایند کې مطلب سیده